نه د لیونې چې دا یو دانه وخورم جاویدیه بیا رانه انسټاین جوړ وي مخ ته روان وم شاته نه ګورم صرف دوړې ښکاري خو دا وراستی چې زه بانجان وخورم بیا به مې ستا نه فکر زیات کار کوي زما په خیال چې پوچ بادام دې خوړي دا دې څه وکړه ورو ځه ځه کشه یاره جاویدیه زما دغه تربور خو به پیژنې زمری ښه پیژنم یاره نو بس په دې باندې مې دغه د وهل وس نه رسېږي زه هم داسې یو پلان مې جنګولی وی چې رانیولې مو ښه مې خمبېره کړی نو داسې څه شته ستا په دې مزغو کې چې خمبیری کړي یاره جاویده نو بېګا مې ورته ښه ډېر بادام خوړي یاره نریه ما خو په کیلو بادام وخوړه خو هېڅ ګټه یې راته ونه کړه نن چې وخورم سبا یې رانه ځای ایري چې بادام مې چېرته ایښي یاره جاویدیه ته خو کمکلي چې بادام وخوره په تا باندې تاثیر نه کوي زما غوندې هوښیار باندې وخوره که نه چې دا یو دانه وخورم جاویدیه بیا رانه انسټاین جوړ وي مخ ته روان وم شاته نه ګورم صرف دوړې ښکاري اما د ځان صفت پرېږده مڼه دا راته وه چې ایډیا څه ده یاره جاویدیه زه به لږ سوچ وکړم چې زه تا ته څه ویم رښتیا نو دا راته ووایه چې زه تا ته څه ووایم تا لا بادام خورې چې فکر دې کار نه کوي خو دا وراستی چې زه بانجان وخورم بیا به مې ستا نه فکر زیات کار کوي زما په خیال چې پوچ بادام دې خوړي یاره جاویدیه خنده راته مه کنې خدا وراسي د زمري په ځای به مې ته رالاندې کړی ځکه چې د نري سر وهل د خوسکي سر وهل دي جاویدي غلی شه چې همدا اوس مې ککرې ته ایډیا راغله راځه خبرې مه کوه پوښتنه مه کوه راځه داسې ورو راجګېږه آفرین په کومه خوا لاړ شم د زمري نوم هم دروند دی چې راځه داسې زمری ګوري چې په کار باندې بوخت دی جاویدیه بس قربان دې شمه زه ورځم زه یې وهمه او چې دی کله راجګېږي ما وهي که نه نو ته به وایې چې نری لیونی شوی دی لږه ګزاره کوه وایي خو شوې که نه درغلم زمریه د دې نري سر وهل د خوسکي سره دا خو جاویدی د وبخه زیاته د خوسکي سر وهل دي راځه چې ورځو صبر وکړه زمري خبره ورکړه زمري نری لیونی شي مازغو یې کار پرېښی د ده وهل خو وبهل لري که نه نو دی مخکې کم سم و مخکې هم د لیونو کارونه کول او اوس هم کوي لګیا دی خلک لیوني په کور کې تړي ویې تړئ په زنځیرونو یې وتړئ چې خلکو ته زیان ونه اړئ خیر ده زمریه ده ته په ځای درنه زه بخښنه غواړم مخکې شه مخکې شه واچو پنجه چا سره اوښتی دی وخودرېده که نه ای جاویدیه ښه مې درته خمبېره کړو راځه چې ورځو پرې والله جاوید تا ته ما ویل چې دا شی کور کې وتړئ دا څه لیونی شو ده سره روان ته یې وکتې بس وایي راځه دې خوا ځو مطلب زما د لیونتوب هم ښه هغه ساتلی پوست زما چاکلیټ او زما چای زه ستړی یم زمري دا دې څه وکړه زمریه وایم داسې لیونیانو سره همداسې جوړېږي وایم لیونی دې وتاړه دی لیونی دی او که نه دی خو دې لیونی کوم ته به هم لیونی کېږې زه مخکې نه لیونی یم منډه ولا کم پرېږدم ښه
لکه جاویدیه داسې ښکاري لکه زمری په خوب ویده دی ښه زه وایم داسې چل به وکړو ښه دا خو زما تربور دی راځه چې په دې باندې م دا خوب ارام کړو چې ورته معلومات وشي چې د نري سر وهل د خوسکي سره سر وهل څنګه دی خو همدغسې ده راځه چې ورځو دې راځه Pune kaška, pune kaška چې ورته ما ورو ورو کشکه ورو ورو ځه کشکه ولکه جاویدیه دا چې دی دا خو پیاز دی زمری چېرته دی وکو لیونی دا خو لیونی ته خو هوښیار یې که نه ما هغه خبرې واورېدې چې زما خلاف هم مشورې کولې وایم زمریا دا پر اختیار لیونی دی دا څنګه لیونی دی نورې دنیا ته روغ دی یوازې ما وهلو ته جوړ دی کله خو یې پیسې رانه وړې خوراک یې رانه وړه او بس لیونی دی زه درته وایم چې لیونی دی خو لیونی دی که نه ما ته لیونی وه ما ته معلوم دی اوس یې همدا دی خبره ورسره شریک لیونیان الله زما پوستکو سره چاکلیټ زما چه دا دې څه وکړه زمریا لیونی دی وداړه ته به هم لیونی کېږي لیونی دی که نه موږ یې لیوني کړو پوه شوې دا څنګه لیونی دی په خپل تاوان پوهېږي بیا خلکو ته زیان ونه رسوي دا څه شی شو بیګا مې بادام ورته خوړلي ښه بادام دې خوړلي او څومره بادام ډېر نه زه چې ویم بادام مې ورته خوړلي یو څه زه به ښه نیسم ځکه چې تا خو هلته نشم پرېښودی که نه یاره واچوه دین ترکه د تندینه دې مچه وړه بس بېغمه شه نو خبره همداسې شو صحیح شوله زما او بلکل کټ صرف دوړې ښکاري داسې وکړه که نه فارورډ کې روان وم یکدم یې رانه انسټاین جوړ شي که بیا